ډیرو محترمینو په شخصي کې دا پوښتنه کړې ده، خو دوی نه سوای کولی شرمېدل چې په عمومي کې پوښتنه کړې وای. نو موږ مجبور یو که شرمېږو که نه شرمېږو جواب ورکوو. د عزل په باره کې، عزل دې ته وایي چې سړی د خپلې ښځې سره جماع وکړي، نو چې کوم وخت دی معذوره کېږي هغه اوبه له ده څخه وځي د باندې، هغه اوبه توی کړي. نو بعضې پوښتنه وکوله چې مثلا دا د اولاد په خاطر، نو ښځه چې هر کله اولاد راوړي نو ډېر مشکلات او ډېر تکالیف وي. بعضې د نورو عذرو په خاطر باندې چې مثلا نه غواړي چې اولادونه یې ډېر سي، نه غواړي چې ښځه یې له کاره وځي. نو داسې عمل کول د شریعت له نظره څخه څنګه دی؟ محترمه، مرقات جلد 8 صفحه 314 کتاب النکاح حدیث رقم 3115 کې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابي رالی، زما یو مینځه ده، زما خدمت کوي، خو زه نه غواړم چې دا دې برال بسي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته زه عزل وکم، یعنې جمعه کوم اوبه د باندې بیا تویوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته سره ویک هغه چې الله مقدر کړي دي هغه به خامخا راځي. که الله اولاد ورکوه که بیا اوبه دننه ایلاسي که د باندې ایلاسي الله به اولاد ورکوي. او دا چې اولاد نه ورکوي هغه چې بیا هر څو دوایې وکړي اولاد یې نه کېږي. او دغه رنګه وایي دا بیا سید خضر رضی څخه روایت دی، عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سره په غزوه د بني مصطلق کې و، نو موږ مینځانې تکیه کړې. نو بیا موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته وویل چې موږ د مینځانو سره عزل کوو، ځکه دا چې دلته په دا جنګ و په دا سفر کې را حملي سره رالنګې شي، نو بیا موږ څه ډول د دې تربیه وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته هېڅ پروا نه لري. حدیث رقم 3180 مرقات جلد 8 صفحه 315 کتاب النکاح. او دغه رنګه د ابي سعید خدري رضی الله عنه څخه روایت حدیث رقم 3180 چې سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن العزل، رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وشوه چې د عزل څنګه دی چې سړی له ښځې سره کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته پروا نه لري. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته یو سړی رالی، د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه څخه روایت حدیث رقم 3180 چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې اني اعزل عن امرأتي، زه د خپلې ښځې سره عزل کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته ولې کوې؟ فقال رجل، سړي ورته وویل زه پر د خپل اولاد باندې شفقت کوم، نو چې دا یو شیدې خوري او دا بل هغه دستي پسې راسي نو باره تاوان کوي، نو ځکه په دغه وجه باندې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ترخیص و اجازه ورکړه. نو او دغه رنګه رد المحتار جلد 2 صفحه 411 مطلب په حکم العزل، هغه وایي یوه مینځه ده یوه حوره ښځه ده، په مینځه کې اجازه نه غواړي، هغه د بادارو د سید اختیار دی چې عزل کوي که نه کوي. یو حوره ښځه ده، په حوره ښځه کې د ښځې اجازه غوښتونکې ده، ځکه د ښځې شهوت هغه وخت وایي پوره کېږي چې هغه د نارینه اوبه د خپلې بیبي و رحم ته شوه سي. نو که د ښځې لخوا اجازه وه دا هم په دې قناعت کوو چې عزل وکړه، بیا هم محترمه بالکل په دې کې هېڅ مشکل نشته. که سړی خپلې اوبه د باندې توی کړي، دغه رنګه په القدیر په تواهندې دې ته مو په سل بحث ورکړی دی. نو په دین کې شرم نشته، په دین کې شرم بې شي بې حیا ګلوي ده. نو بس هغه څه چې موږ تاسې ورسره پېښېږي باید هغه موږ زده کړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.